دا د محرم الحرام یا شروع ده. زموږ مسلمانانو نوی کال هغه د محرم الحرام د میاشت نه شروع کیږي. عموما زموږ مسلمانانو وروڼو ته دا پته وي چې د کال آغاز او شروع د جنورۍ نه کیږي، خو هغوی ته دا پته نه وي چې د اسلامي کال آغاز هغه د محرم الحرام نه کیږي. بلکې مطالعې او غفلت د هومره زیات دی چې مسلمان دغه اسلامي تاریخونو سره بالکل ناشنا شوی دی. په سلو کې به 1% خلک هم تا ته دغسې مشکله سره میلاو شي چې هغوی ته دا پته وي چې نن اسلامي تاریخ څوم تاریخ دی، اسلامي کومه میاشت دی، اسلامي کوم کال دی. او دغې وجه محترمو د مغرب تهذیب په موږ او تاسو باندې دومره تسلط اختیار کړی دی. زمونږ ستاسو د نوجوانانو ذهن ذهن، زمونږ ستاسو د نوجوانانو طور طریقې، بلکې زمونږ تر نظام پورې چې لاړ شي محترمو دا د یهودو او نصاراو په طریقه باندې دي. د دې وجې نه مونږ د اسلامي روایاتو سره، د اسلامي اقدارو سره، د اسلامي تاریخ سره مونږ او تاسو نشنا شوي. باید چې مونږ او تاسو د محرم الحرام په دغه میاشت کې یو بل ته مبارکي ورکړو چې الله رب عزوجلال دې دغه نوی اسلامي کال په موږ او تاسو باندې په خیریت سره تیر کړي او د عالم اسلام دپاره دې الله رب عزوجلال دغه نوی کال د امن وګرځوي، د سلامتۍ وګرځوي، د خوشحالۍ وګرځوي. په دغه نوی کال کې دې الله مسلمان ملت مزید د مشکلاتو نه تکالیفونه وساتي.